سلامونه. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې پر وړاندې ټول موانع لرې شوي دي. نوموړي زیاته کړې اوس طالبانو ته پکار ده چې خپل مسؤلیت درک او بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. کورنیو چارو وزارت وایي چې طالب وسلوالو په تېره یوه اونۍ کې 308 تروریستي بریدونو کې 98 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. له دې ډلې څخه 49 شهیدان شوي او 49 نور یې ټپیان دي. پر مولوي ایاز نیازي او عزیزالله مفلح د حملې طراح ونیول شو. ملي امنیت وایي عبید چې په اکرمه مشهور دی او له داعش ډلې سره تړاو لري د امنیتي ځواکونو لخوا نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال ونیول شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د افغانستان وضعیت بحراني او د کړکېچه ډک دی. هغه د شانګهای د همکاریو سازمان غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. او په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي له افغان جنو سره په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم سره دې قانوني چلن وشي او نوموړي ته دې سزا ورکړل شي.